وی دشمن به دې وخندئ او دوست به دې وجړئ. سلامونه او نیکې هیلې ټول افغانانو ورونو. پرون ما یو ویډیو د طالبانو په کومه فیصله چې د ورکوټي اختر په باره کې کړې وه په هغې باندې ما ویډیو کړل، تفاص مې لینک هم ورکړی. هغه ویډیو زما په پیج کې تاسې کتی شئ. نو بعضې ملګري زما نږدې ملګري د سخان یا نور داسې ملګري ما ته ویل چې یاره ویډیو صحیح ده خو لږ وضاحت ورکړه چې د افغانان ستا په خبره پوه شي. نو زه یو څو خبرې دغه طالب پلوو ته یا طالبانو ورونو ته کومه چې زما په دې خبره لږ ځان پوه کړي چې دا زه څه ویم او دا زما د مبارزې څه مقصد دی. اول تاسې په دې ځان پوه کړئ. اول دغه کومه فیصله چې طالبانو د اختر په باره کې کړي، اولنۍ خبره خو دا ده چې میش د میش د سعودي نه دسیزي افغانستان ته اول سعودي کې قتل کیږي. نو د سعودي عرب سہولت وګوره، سعودي عرب خلکو وګوره چې څومره خلک دي. نو چې هلته ونه قتل شوه نو په افغانستان کې څنګه دا میش وقتل شوه؟ اولنی سوال خو دا دی چې سعودي عرب سره دومره امکانات دي، دومره عوایم ښه صافه ده، ټول خلک هلته چې ژوند کوي هغې ته معلومات دي. بیا چې افغانستان کې چا وکتله، چا کتلې؟ په هوا کې خبره ده، یو وایي ما کتلې، بل وایي ما کتلې. بل خبره دا ده چې میش کتل کېږي اکثر له موږ دا عمر هم تېر شوی په دې وانې چې د ماښام او د مازدیګر په منځ کې چې دا وریځه داسې دغه غوندې شي د انور پرېوځي په دغه ماښامي ټیم کې هلته چې وګوري سپوږمۍ ښکاري نو بیا خلک وګوري او بیا اعلان د 6 بجې یا 7 بجې وکړي نو بیا خلک سبا اختر دپاره ځان تیار کړي. نو د طالبانو اعلان چې دی هغه په د شپې په 11:12 بجې کېږي او همدغه شان د روژې د اختر اعلان په 11:12 بجې کېږي. نو په دغه وخت کې خو سپوږمۍ ښکاري نه. نو ما ته د دې جواب پکار دی. بل دا ده چې بعضې طالبان وایي چې یاره موږ یو مستقیم هېواد یو، موږ حق لرو چې خپله فیصله وکړو. بالکل حق لرو، خو دا راته ووایه چې د 1996 تر 2001 کاله پورې د طالبان حکومت چې په افغانستان کې و نو په هغه وخت کې د سعودي عرب سره ولې تاسې اختر او روژه یو ځای کوله؟ آیا هغه وخت کې تاسې غلامان وئ؟ یعنې دا کوم دلیل منطق نه جوړېږي. په دغه وانې نور د مفتیانو یا نور د مولیانو خبر راغلی، وخت به راشي. دا یو اساسي موضوع ده، باید په دې موږ ګورئ. ما پرونی ویډیو مقصد دا دی چې موږ مسلمانان ولې زمونږ اخترونه ګډوډي، ولې زمونږ اختر د یو روژې د بل اختري باید موږ او تاسې په اتفاق نور مخالفت به سره وي په ډېرو سیاسي یا د نور دغه نه، خو د اختر یا د روژې په باره کې موږ څومره مسلمانان چې یو باید موږ او تاسې د اتفاق اتحاد ته کار وکړو. نو خبره دا ده، زما مقصد دا و. بل طالبانو یاد ساتئ ورونو، یاد ساته، یاد. زه ګوره د منفي تبلیغ والا نه یم، نیوکه در باندې کوم دقه شانې مخامخ درته ناست یم. بالکل زه حق لرم په هر چا مې نیوکه کړې. زه هغه سړی ما وپېژنئ چې په افغانستان کې هره بمباري شوې ما پې ویډیو کړې، په افغانستان کې هر وحشت شوی ما پې ویډیو کړې. که څوک ثبوت غواړي زه ورته ثبوتونه هم ورکولی شم. ما په یوټیوب چینل کې شته دی او د خلکو کتلي هم دي، داسې خبره نه ده. زه هغه سړی یم چې چا به طالب ته بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، خو نن ضرور ده چې دې وکړم ځکه چې ستاسې لږ دماغ خلاص کړم. زه هغه سړی یم چې چا به طالب ته سپږن ویلو، چا به طالب ته وحشي ځناور ویلو، زما به د ډېر قار نه وجود یختان راوچتېدل. دومره غوسې نه چې ولې خپل ورور ته، ولې خپل افغان ته، خپل یو پښتون ته یا دغه ته ولې دومره توهین کوې، ولې ورته تسپږن یا ولې ورته وحشي ځناور وې. په دې ګروپونو کې دغه افغانان شته دی، دغه مبارزین زما دا خبرې به اورېدې، ټولو سره زما په دې شي باندې اختلاف و. هر سړی د مبارزې حق لري، خو د دې شي زه بالکل خلاف وم. زه هغه سړی یم چې همیشه مې دا ویلي چې زما په لاس کې، په یو لاس کې ملي اردو والی یو طرف ته مې او بل طرف ته مې طالب جان وروړي. نو زما په دې ورور باندې ما ته خلکو پیغورونه راکړي چې طالب ته ورور مه یوه. ما ته به خلکو پیغور چې ته وروره یېرېږي، ته پلانې، ته بستانې. چا چې ما ته ویلې چې ته یېرېږي هغه خلک وروره صاحب مهربانه ټول غیب دي. زه همدغه شانې په دې میدان کې اوس موجود یم. زه هغه سړی ما چې په تېر نظام باندې په اشرف غني صاحب باندې نیوکې کولې. یو خو زموږ مشکل دا دی چې یو سړي ملي فکر او دغه زه حیاتي نه کومه. زه د طالب هر کار ته ښه نه شم ویلی، خو ته ښه ویم په بدو باندې نیوکم. داسې په اشرف غني صاحب په حکومت کې کړي، ما د اشرف غني صاحب په حکومت کې نیوکې کړي دي. نو دلته به بعضې ما ته راغله، ما ته به یې ویله چې ته د نظام په خلاف باندې، ولې د نظام په خلاف باندې نظام کمزوری کېږي. او هماغه خلک بیا راپاسې د اشرف غني صاحب ته کنځلې وکړي، هماغه خلک را تېر شوه حکومت ته کنځلې وکړي. نو د خبره دا ده
چې دغه ته فکر چې زه د یو تنظیم پورې هیڅ کم تعلق نه لرم، نه د کم سیاسي دغه سره مې تعلق دی. د افغانستان د ولس لپاره مبارزه کوم، د حق اواز اوچتومه، که په چا ښه لګي که په چا بد لګېږي، او دا اواز به انشاءالله جاري وي. همداسې زه ګورم چې طالب جانه ته د تور شپې طرف ته روانې، زه ګورم چې طالب جانه ته د کمر طرف ته روانې. ما ته داسې ښکاري، ځکه زه د کوټې په سر یم، ما ته ټول پټي ښکاري چې لاندې جوار دي، غنم دي، څنګه ته د پټي په منځ کې تا ته نه وروره لیوان ښکاري، نه ته نور خلک ښکاري، ته په خپل چوکۍ کې، په خپل په قدرت کې. نو خبره دا ده داسې تېر حکومت والا همداسې وو چې په تېر همدغه شانې په دغه کې وو. ته یقین وکړه چې د سقوط نه 2 3 4 5 میاشتې مخکې ما یو دغه هغې سره زما رابطه وه، ما ورته ویل چې دا حکومت سقوط کوي، ما ته ویل بېغمه شه ولاکې د قیامته پورې کابل سقوط وکړي. یعنې هغه خپل دغه یې نه ښوده، زه پوهېدمه چې دا حکومت سقوط کوي. ما ته په 2015 کې زه په کابل کې پوځي کې ناست وم، او هغه سړی چې دی اوس په طالبانو کې په غټ دغه باندې دی، په وزارت کې دی، که زما دا ویډیو د زما خبرې اوري د قندهارو، ما ته ویل چې زمونږ په دې ملي اردو کې ویل مشکل نشته دی، په چارواکو کې مشکل دی. خو زه راته یو خبره کوم چې زر طالبان 2000 طالبان دې سروبي ته راشي دا کابل سقوط کوي. ځکه ویل دا نظام دومره یشل شوی دی، دومره د قدرت جزیرې جوړ شوي، دا د 2014 خبره ته کوم، یا غالبا 14 دغه شانې به وي. نو خبره دا ده چې زه هېڅکله منفي تبلیغات نه کوم، زه هېڅکله زما مبارزه د وطن دپاره ده، د افغانستان دپاره ده، د افغانانو دپاره ده. زه د بالکل بېګا مې دا په کول په سر وباله یو مرګړی مې راته له ټوکو نه ویل لکه ته جبهه مقاومت والا خو نه یې، مالې مقاومت دې مرګ شي نه مقاومت دې مرګ شي. موږ جنګ افغانستان کې نو نه غواړو. دا راته مال یو مرګړي راته 6 پکونونه مالې توفه راوړې وه، 6 پکونونه دا اوسني نه دي، مال مخکې کور کې خو به د اختر کې مې هسې خوښ شوم په سر مې کو. نو خبره دا ده چې تاسې انشاءالله ما شک کوئ، مه زما خبرو ته دغه ګورئ. یو خو د عزیز رحمان د مدرسو چڼې دي، هغې ته خو موږ هغې نه خو موږ ګیله نه کوو، ځکه هغې ته که ته ښه وي او که دغه بد وي هغه راته منفي کمنټ لیکي. زه د افغانستان افغانان طالبانو ته ویم چې وروره ستا وانیم زه خفه کېږم، زه په خپل ملي اردوم خفه شویم، زه په خپل ولس خفه شویم. زه هېڅکله په افغانستان کې نه جنګ ته لمن وم، نه منفي تبلیغات کومه، سالمې نیوکې کوم. انسان یم، بعضې وخت مانه غلطي وشي، دا نه وایم چې زه غلطي نه کوم، خو زه خفه یم. زه دا اوس هم یم چې زه په ملي بیرغ باندې خفه یم د طالبانو نه. صفا یې درته وایم، د زړه نه مې ازار درته وځي. او یوازې زما نه، داسې په لکاو په میلیونهاو افغانان تاسې دغه شان د ظلمو زړه ازار کړی. ځکه ملي بیرغ چې و هغه زموږ د وطن یو نشاني وه، هغه زموږ پیژنګلي وه، دغه زموږ ملي مرزي ارزښتونو کې هغه یې کې باید څوک ګوتې ونه وي. نو زما د پرونۍ ویډیو نه چې ما د روجې په باره کې ویل چې طالبانو غلطه فیصله کړې ده، زه نن هم دا ویم چې غلطه فیصله ده، جذباتي فیصله ده، د ضد فیصله ده، د قصد فیصله ده، د مسلمانانو ترمنځ د بې اتفاقۍ فیصله ده. موږ پاکستان څه کوو؟ پاکستان خو موږ ته معلوم دی چې هغه د چیش دپاره جوړ شوی. خو اوس ما به دا خبرې کولې دي د ښکته پښتنو ورونو ته، ما به ورته ویل دا باجوه دهشتګرد دی، دا کرنیلان دهشتګرد دي، دا د مسلمانانو دشمنان دي، دا د انسانیت دشمنان دي. موږ ته به دغه پښتنو همدغه زمونږ د خپلو پښتنو به موږ ته د باجوه او د پنجابي په سر باندې کنځلې کولې. نن خپله دی وایي چې پوځ چې دی دا دهشتګرد دی، دا جرنیلان کرنیلان دا غلام هېواد دی، پاکستان غلام دی، دا د امریکې د برطانیا د هغې په اډر باندې چلېږي. ټول زما خبرو سره به یې منفي دغه ښودلو، مګر نن ټول کوم خبرې چې موږ کولې هغه دې کوي. نو زما د پرونۍ ویډیو لنګ مې پرون ورکړی دی چې ما د څه لپاره کړې وه. زه هېڅکله د منفي تبلیغات نه کومه. ما ته د دې جواب راکړي چې میاشت ده په سعودي عرب کې اول کتل کېږي، بیا افغانان داسې افغانستان ته ځي. نو خبره دا ده چې نه موږ دومره ټکنالوژي لرو، نه دومره پرمختګ یو چې موږ میاشت وکتله صاحب مهربان او بیا د شپې په 11 بجې اعلان کوو. او بله خبره دا ده چې موږ آزاد یو. نو چې آزاد یو ولې 15 کاله مخکې چې طالبانو حکومت او غلامو چې سعودي سره دغه کوو، یو ځای اختر کوو، یو ځای ورسره روژه کوله. موږ هېڅکله د افغانستان په تاریخ کې، او دا اجماع د علماو ده، باید اختلاف ونه شي د ټولو علماو، د ټولو مسلمانو هېوادونو اکثریت دا فیصله ده چې زمونږ د سعودي عرب سره زمونږ روژه وي او زمونږ اختر وي، چې زمونږ اتفاق اتحاد د مسلمانانو سره یو ځای وي. او په دې کې چې څوک دخل کوي، په دې کې څوک مخالفت جوړوي، نو هغه بیا د مسلمانانو په خلاف باندې دي او نه غواړي چې مسلمانان په یو اتفاق او اتحاد شي. همدغومره زما علیپو تاسې بالکل بېغمه شئ چې زما نه به منفي تبلیغات ویني. طالب جانه سیده درته خبرې درته کومه، ښکاره مې درته په لایفونو کې کړې او دا اوس درته بیا هم کوم او بیا هم در باندې کوم چې غلط قدم اوچتې در باندې کوم.
غلط قدم چې اوچته در باندې کوم او دا ښکاره دا خبره کوم چې زمونږ ملي اردو یا زمونږ عام ولس یا عام طالبانو کې هیڅ ګناه نشته خو دا 40 کاله یا دا 40 کاله کم ګیم چې روان دي زمونږ تقریبا ټول لیډران د امریکې او د آیسای غلامان دي ستاسې وینا زمونږ وینا د ولس وینا د ملي اردو وینا د مجاهد وینا او د طالب وینا خرڅوي او لګیا دي اوس هم په دې خرڅون باندې لګیا دي په دغه باندې زما خبره بالکل په دې څوک خفه کېږي خفه نه شي او که څوک خوشحاله شي صفا خبره کوم زمونږ لیډرشپ چې دی زمونږ لیډران سیاستمدار دا ټول د امریکایانو د خارجیانو سره یو دي څوک د ایران ایجنټان دي څوک د روسانو ایجنټان دي څوک د پنجاب ایجنټان دي او څوک د برطانیې او څوک د امریکې په دې کې شک نشته په دې کې شک چې دی دا په ایمان کې شک دی همدومره زما لایپو خوشحاله آباد اوسئ ښه اختر ښه وخت ولرئ هېڅکله به زه انشاءالله منفي دغه نه کومه موږ د جنګ مخالف یو موږ نه غواړو چې په افغانستان کې بیا جنګ او دلته جنګ ته لمن وال کېږي پروګرام روان دی زه در باندې غاړه خلاصومه طالب جانه راوګرځه ولس ته رجوع وکړه لویه جرګه راوغواړه خپل مشران راوغواړه چې د دغې بحران نه موږ خلاص شو یعنې خدای نه خواسته ټول به تباه او برباد یو هلته زمونږ فامیلونه هم دي ستاسې فامیلونه هم دي عام افغانان مسلمانان دي بیا موږ دا طاقت نه لرو چې بل جنګ راشو خدای نه خواسته که بل جنګ راغی نو هغه به بیا د دوه نوي بدترین حالت په افغانستان کې راځي الله دې نه کړي چې په افغانستان کې بیا زموږ د خویندو میندو زموږ ماشومان زموږ بچیان زموږ خویندې میندې بې عزته شي یا شهیدان شي او یا مهاجر شي همدومره زما لایپو د پروني ویډیو په باره کې تاسې بالکل مطمئنه اوسئ زه چې ما انتقاد چې دی هغه اشرف غني صاحب رئیس جمهور دغه اوس هم ژوندی دی او دا زما ویډیوګانې شته په هغې مې هم کړی په ملا هیبت الله صاحب هم کوم په ملا برادر صاحب هم کوم په ذبیح الله مجاهد باندې هم کوم په هر یو باندې کوم چې صحیح انتقادي او زه نه چاته کنځلې کوم نه د کنځلو والا یم نه د بدو ردو والا یم هر څومره که تاسې یو بعضې نیم کمنټ غلط ولیکئ زه تاسو ته جواب نه در کوم ځکه زه بیا دا ویم چې دا د عزیز رحمان شاګرد دی نو چې عزیز رحمان یې استاد نو هغه شاګرد خو به همدا عمل کوي په املا سپارم خدای په